سلامونه، خپلواکي مو بختوره شه. ازادي تر پاچاهیه لا تیری که، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. د اسد د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ. د اسد د میاشتې 28مه نیټه هغه ورځ ده چې 100 کاله پخوا په همدې ورځ افغانانو د لوی امپراتورۍ چې په قلمرو کې لمر نه ډوبېده خپله خپلواکي واخیسته او افغانستان د نړۍ د خپلواکو ملکونو په کتار کې حساب شو. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان په تاریخ کې د بلې هرې ورځې په نسبت خلکو ته د احترام او درناوي وړ ده. خپله خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجت د قربانۍ زما د تن شي، چې مور وي په دې خاوره زیږولی چې په هره ژبه ګویا وي خو افغان دی. د دې ورځې له یادېدو سره سم افغانانو ته د هغه چا نوم او خاطرې هم ور یادېږي چې د دې ویاړلې ورځې قهرمان دی او د هغه تر لارښوونې لاندې افغانانو خپله خپلواکي واخیسته. دا ستر او ملي قهرمان غازي امان الله خان دی چې د ټولو افغانانو په زړونو کې خاص او د قدر وړ ځای لري. چې خیرخوا د وطن نه وي ملنګ جانه، خو لس دا چې نه پښتون او نه انسان دی. وطن مپت وطن ناموس دی، موږ پرې سرونه ورکوو وطن ساتونه. غازي امان الله خان داسې یو شخص و چې د وطن خپلواکۍ او خلکو سره یې بې حسابه مینه لرله. همدا علت دی چې افغان ولس هم له هغه سره مینه لري او د هغه نوم په ډېر عزت او درناوي سره یادوي. غازي امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی و چې د پلار له شهادت نه وروسته واک ته ورسېد. چې یو له غرب له سنګر دریم له ټانکه کوز کړي. کله چې غازي امان الله خان پاچا شو نو په اوله اونۍ کې په خپل لومړني پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ زیری ورکړ. هغه په یوه لویه غونډه کې چې د عیدګاه په جومات کې جوړه شوې وه خلکو ته په وینا کې داسې وویل: زه خپل ټول نجیب ملت او وطنوالو ته دا زیری ورکوم چې د پاچاهۍ تاج مې د دې لپاره په سر ایښی تر څو افغانانو ته کورنۍ او بهرنۍ خپلواکي ترلاسه کړم. زه به دا خپله نظامي دریشي تر هغه وخته له خپله تنه ونه باسم تر څو مې چې خپل مورني وطن ته خپلواکي نه وي اخیستې. موږ ته وطن لکه د پلار دی، موږ به د پلار په شمله ځان قربانوونه. مړ شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وژاړي، خپل خو هسې ژاړي چې دښمن درپسې وژاړي. کله چې غازي امان الله خان ولیدل چې انګریزان د هغه مکتوب په ځواب ورکولو کې چې په هغه کې له انګریزانو غوښتل شوي وو چې باید ژر تر ژره د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني، ځنډ راولي، نو په 1919 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه غازي امان الله خان په یوه لویه غونډه کې چې په هغې کې د برطانیې سفیر هم ناست و داسې وویل: ما خپل ځان او خپل هیواد په ټولو کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک اعلان کړی دی. وروسته له دې افغانستان د نورو خپلواکو هیوادونو په څیر خپلواک دی او د نړۍ هیڅ یوه طاقت ته به د سره د یوه ویښته په اندازه هم اجازه ورنه کړم چې زموږ په کورنیو او بهرنیو چارو کې مداخله وکړي، او که چا مداخله وکړله نو سر به یې په همدې توره ووهم. بیا یې مخ د برطانیې سفیر ته واړوه او ورته یې وویل چې پوه شوې. هغه هم په ډېر احترام سره ځواب ورکړ چې هو صاحب پوه شوم. که تور اوربل مې میراتیږي په وطن جنگ دی
جانان نه منع کومه. غازي امان الله خان کلیوي خوا افغانستان ته خپلواکي واخیسته، له بلې خوا یې تر استعمار لاندې هیوادونو ته لار خلاصه کړه تر څو که چیرې دوی وغواړي نو کولی شي د افغانستان په شان خپلواک ملکونه شي. او همدا د افغانستان خپلواکي وه چې بیا وروسته هند، افریقا، اسیا په نورو هیوادونو کې د خپلواکۍ جشنونه رامنځته شول او هیوادونو ورو ورو خپلواکي واخیسته. موږ په داسې حال کې د اسد 28مه نیټه چې د افغانستان په تاریخ کې یو له برمه ډکه ورځ ګڼو او هغه لمانځو. غازي امان الله خان او د ازادۍ د لارې شهیدانو ته د دعا لاس پورته کوو او د لوی خدای جل جلاله څخه ورته د جنت فردوس غوښتنه کوو. په وطن بیا مازیګری دی، خاورې لالی دی، ژوندون خوند نه راکوینه. چې د اغیان د اټک مظلوم زړګي وګټي، چې نور او بد ظالم زور کړي داسې